سو عقیدې دي درې عقیدې یو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام جمدې دی بل عقیده دا ده چې هغه په آخره زمانه کې راځي درېیمه دا ده چې هغه پیغمبر دی ټیک شو اوس هغه راته وایي چې تر قیامت تر ورځې تر سبا بل پیغمبر نه راځي او دلته وایي چې عیسی علیه السلام به راځي نو سوال یې قیمتي دی که قیمتي نه دی موږ به څه جواب ورکوو نو موږ ته خپلو علماو د دې چلم خولی دی هغوی راته وایي چې تاسو به ورته وایي پروګرام انعقاد کړی دی اگر چې دا د سالانه پروګرامونو یو حصه هم نه ده او نه د ترتیب مطابق ده خو د دې ملګرو شوق و چې موږ په خپل جامع مسجد کې د ختم نبوت په موضوع باندې یو اجلاس انعقاد وکړو زموږ خلک هغې کې راجمع شي او هغې ته عقیدې ختم نبوت بیان شي په اصل کې که تاسو سوچ وکړئ زموږ دپاره چې کله موږ ځان ته مسلمانان وایو نو لومړی زموږ دپاره عقیده د توحید د باري تعالی وي چې د الله د ذات په باره کې به زموږ څه عقیده وي نو هغې باره کې زموږ عقیده دا وي چې الله د کائنات هغه خالق او هغه مالک او هغه رازق دی چې هغه د خپل ذات او د صفاتو په اعتبار سره یکتا دی هغه سره نه د ذات اعتبار سره څوک شریک شته نه د صفاتو په اعتبار سره څوک شریک شته الله باره کې زموږ دا عقیده ده بیا د انبیاو باره کې چې څومره انبیا کائنات ته راغلي دي آدم علیه السلام لومړنی پیغمبر کائنات ته راغلی دی نوح علیہ السلام راغله دی ابراهیم علیہ السلام راغله دی اسماعیل علیہ السلام راغله دی موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام 1,40,000 کم و بیش انبیاء کائنات تراغلی دی نو دا غی باره کې زموږ عقیده دا ده چې هر نبی د پیدایش نه واخلې تر وفات پورې د هر قسم ګناه نه معصوم دی هر نبی د پیدایش نه واخلې تر وفات پورې د هر قسم ګناه نه دی معصوم دی یعنی ګناه د خوا ته هم نه دی راغلی دا د انبیاو باره کې زموږ عقیده شوه بیا درېیمه عقیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې اخیری پیغمبر دی نو هغې باره کې بیا زموږ عقیده دا ده چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بداسي وایو د هغه د پیدایش نه بعد د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه بعد کائنات ته نه ذلی اعتبار سره نه عطایي اعتبار سره نه بروزی اعتبار سره نه امتی اعتبار سره نه تشریعي اعتبار سره نه غیر تشریعي اعتبار سره کائنات ته هیڅوک نبی نه دی راغلی او نه په دې وخت کې موجود شته او نه در قیامت تر ورځې تر سبا پورې بل نوی پیغمبر پیدا کیدی شي زما د الفاظ به غور سره اورېدل غواړي لکه یو خو موږ داسې ووایو نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه دی راغلی او نبی علیه السلام نه پس بل پیغمبر تر قیامته نه راځي داسې غلطه ده په دې اعتراض راځي که موږ وایو نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نه دی راغلی نو موږ نه به یو سړی تپوس دا وکړي چې د نبی علیه السلام نه بعد بل پیغمبر نه دی راغلی ستا خو دا عقیده ده د نبی علیه السلام په ژوند کې چا د نبوت دعوه کړي نو هغه پیغمبر مني مونږ ورته وایو نه د نبی علیه السلام په ژوند که فیروز دیلمي کوم سړی وجلی دی چې د هغه نوم اسود عنسی دی نو دم د نبوت دعوه زما د پیغمبر په ژوند کړې وه مسلمة الکذاب زما د پیغمبر په ژوند د نبوت دعوه کړې وه طلحه حاسدي زما د پیغمبر په ژوند باندې د نبوت دعوه کړې وه سجاح چې کومه جینۍ وه هغې زما د پیغمبر په ژوند د نبوت دعوه کړې وه نو موږ به دې ځای دا وایو چې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه بعد کائنات ته نو بیا شپږ اعتبارات دي ذلی عطایي بروزی امتی تشریعي غیر تشریعي شپږ اعتبارات دي په دې سره کائنات ته بل پیغمبر نه دی راغلی اوس به څوک وایي چې یاره دا شپږ اعتبارات او دا خو ډېر ګران کار شي عقیده دومره ګرانه ده نو موږ وایو که یو سړی وایي چې د فزکس کلاس مې دی لکه اوس دې وخت کې د ایگزامس چالو دي BSc FSc وغیره دي انجینیرنګ دی چا ساينس دی چا میډیکل دی دا چالو دي
یو پیپر کې څومره سوالات راځي او څومره یاداش لس ورځې یو سړی په کتاب باندې پروت دي. موږ ولته کور کې موږ ورونه واړه ټوله شپه کتاب ته ناست یې لکه سري دا چې دی په 12 امتحان مې چالو دی او د هغې دپاره تیارې دی. نو 3 ورځې بعد یو پیپر دی خو څومره تیارې ورله چالو دی او که چېرې مونږ 10 منټه ورکړل نو مونږ دا ویلی شو چې زما د پیغمبر د پیدایش نه بعد ذلي اعتبار سره، عطایي اعتبار سره، بروزي اعتبار سره، امتي اعتبار سره، تشریعي اعتبار سره، غیر تشریعي اعتبار سره کائنات ته بل پیغمبر نه دی راغلی. یو عقیده خدا شو. ورپسې مونږ بله خبره وکړه چې دې وخت کې کائنات کې څوک پیغمبر موجود نشته. او درېمه خبره ورپسې دا مونږ اکثر خلکو ته یو بل ته مونږ وایو چې تر قیامت تر ورځې تر سبا بل پیغمبر نه راځي. که دا سوال مونږ وکړو مونږ داسې ووایو نو قادیانان راپسې راپاسي. دا زه ډېرې خبرې مونږ ته دې نه معلومې شوې چې قادیانانو سره بحث چالو دی. اوس هم دا د تاسو ټولو ته به یو نمبر وښیم، یو آی ډي د دې نه زمونږ 4 او 5 کسان هر ماسخوتن هغه راولي، 4 کسان راولي نو هغه 4 واړه باس کوي. خو الحمدلله ستاسو د ملنګ ملګري ورته یوازې هغه 4 کسانې چې هغه 4 کسانې وشړو وزغلو ورپسې نورې بل رس 4 تیار کړي نو بیا هغه راشي نو هغې خپل باس کوي چې هغه وشړو نو ورپسې 4 نور راوستي نو د 4 کسو ګروپي. لیکن الحمدلله عقیده اهل سنت والجماعت هغه عقیده ده او بیا د قادیانانو دومره پلیته او مرداره عقیده ده چې د هغې د عقایدو هغه کتابونه مونږه کله هغې ته مخې ته کیدو نو انشاءالله هغه به زما او ستا مخې له نشي راتلی انشاءالله وایي انشاءالله. اوس دې ځای کې مونږ وایو چې تر قیامت تر ورځې پورې بل پیغمبر نه راځي. مونږ اکثر داسې وایو که نه چې بل پیغمبر تر قیامته پورې نه راځي، داسې وایو که نه؟ وایو ټول وایو که نه؟ وایو که نه؟ دلته قادیانې مونږ پسې راشي زمونږ نوجوان د کالج وي د یونیورسټۍ وي لکه ډاکټر یحیی تاسو به ګورئ په دې پیجونو کې راځي ټیک ټاک باندې نو هغه بیا زمونږ د نوجوانان راګیر کړي او که چېرې زمونږ علماو سره باس کوي نو چې علما باس کوي نو تاسو به کتلي د هغه عالم به خوله خوځي اواز بني دی ورته مایک بند کړي نو په دې طریقه امت ته وایي ستاسو ملا غلی شي. نو په دې طریقه باندې دغه قادیانان زمونږ یونیورسټۍ والا هلکان راګیر کړي بیا هغې مونږ پویه کړو چې برېده دې ځای کې دجل دی په دې سوال کې به دې ګیرئ دې ځای کې به دې ګیرئ دې ځای کې به دې ګیرئ مونږ ورته چل وښایو نو الحمدلله مونږ د چې مشرانو کوم چل خولی یو هغه چل خپل ملګري ته وښولو قادیانې بیا د هغه مخې له نه راځي. اوس هم یو عالمه یو جینۍ ده هغې به ډېر وخت باس کو. اوس هم یو سوال دا د راغلی دی ما له جواب د هغې ورکړی نه دی. هغې وجه دا چې زه کله فارغ یم نو زه بیا هغې د جواب ورکوم. اکثر زه سفر کې نو بس ګاډي په سور کې ناست یم ورته یو جواب او دی ابل رس قادیانانو نو هغې ما ته ویې تاسو د خاتم الانبیا څه معنی کوئ؟ مې تاسو یې څه معنی کوئ؟ وی مونږ یې مهر معنی کوو. نو ما ورته وی مې اوس لکه تا ته یو سړی وایي د دې سیز دا معنی ده نو د هغه سیز معنی هم بیا پکار وي وټس مین د سټمپ هغه ما ته وایي مهر معنی ده. مې د دې مهر څه معنی ده کینیډي نه دغه قادیانې نو 4 قادیانان دي نو هغه یو پکې راته وایي چې زما خو سبق نه دی ویلی زه خو هسې باس ته راوتی یم نو مې زم طلاق یې بیا راتلی سله سبق دې نه وویلی ته باس دپاره سله راوتې نو هغه بل وایي چې مهر معنی وایي دا د مهر معنی څه ضروري شی دی. ما ورته وایي ته وایي چې د خاتم قرآن کې راځي و خاتم النبیین د خاتم معنی مونږ مهر کوو. نو ما ورته وایي ته د مهر دا معنی له غوندې ما ته وکړه خو هغه ما ته د مهر معنی ورتله کولې ولې نه وجه سوا وجه دا وه چې ستاسو علما اودنې دي دې ځای کې چې د مهر معنی وکړي نو دی وایي مهر دې سیز ته وایي چې په یو سیز باندې لکه سټمپ ولګي نو د هغه سیز نه خو بیا نه شی بهر وتی شي نه دننه تلی شي ډاخانه کې مهر چې ولګي نو مهر چې په کومه لفافه ولګېده نو که تاسو خیال کړئ نو د هغه لفافې هغه بالکل هغه نشانات چې نو هغه موجودي نه ته څه شی بیا بهر وتی شي نه دننه تلی شي که چا سیل دغې ته وایي لکه څنګه د کنټینر راشي او دې پې هغه د صابون غوندې سیل ولګوي نو که سیل دې لرې کړ نو وایي ستا دا کنټینر دا چا سیل کولاو کړی دې خو سیل مهر ته ختم شوی دی چې مهر ختم دی ته مجرم جوړېږي. نو هغه نه مونږ تپوس وکړم ته دا تپوس کولو ته د مهر معنی وښایه او هغه مهر معنی ولې نه ښوله هغې وجه دا وه چې په بل ځای کې دی وایي زه خاتم الاولاد یم روحاني خزاین جلد نمبر 3 کې جلد نمبر 19 کې دی وایي زه خاتم الاولاد یم نو په خاتم الاولاد کې دی وایي زما نه بعد وایي زما د
د مور او پلار نور اولاد نو شوی نور چې کوم الفاظ یې هغه ویل دا ویلو نه دي ازنه بیانوم ځکه چې غیر مهذب دي نو په هغه ځای کې مونږ رانی سو چې تاسو د مهر معنی دلته دا کړي و دې ځای کوسته د مهر معنی دا کې نو آیا ستا په نس مهر څه وي نو په دغه ځای کې هغه قادیانی باس نه کو خو زاغه خبره ل بیا راغله مخرنه خبره ل چې مونږه کله چې عقیده بیانو نو دومره جمله خو مونږه ټیک کړه مونږ دا وی چې زما د پیغمبر د پیدایش نه بعد ځکه چې مونږ وایو زما د پیغمبر نه بعد نو هغه په ما د سوندانسی سوال کوي هغه په ما د فیروز دینمی دغه د طلحه اسدی سوال کوي هغه په ما د مسلمه کذاب سوال کوي هغه په ما د سجاح سوال کوي نو مونږ وایو زما د پیغمبر د پیدایش نه بعد کائنات تسوق نبی نزلین عطاین بروزین امتین تشریعین غیر تشریعی اعتبار سره سو پیغمبر نه دراغله نو اس موجود شتا دومره پوری جمله په ټولو ته یادې کچا ته یاد نم شو نو لکه مونږه کچرته په یو سیس کې زموږ ضرورت لکه نن سبا په دې فیسبوک باندې هغه د شیعاګان او شبیه الحسن نن سبا تیز روان دي کنه نو یو سړی کمنټ کوي چې دا ویډیو لینک ماته لګراولېږي لګې دلی دور په ټول خلک هر ورځ فیسبوک ته ناشتي چې د شیعاګانو د غزاکر چې په شرمونو شرمېدل دي دا ویډیو لینک دې ماته راشي نو زه خو چې سار نه وګورم نو یو 1500 کسانو باغی باندې هم دغه کمنټ سي چې دا ویډیو لینک دې ماته راشي نو کوم یو سیس په دومره کلک لګېدلو خپل ګنټي خرابو لیکن ګورو چې دغه پلیت سره کوم مرداري شوی د چې هغه ماته راشي نو کدی زمونږ دې وړې خبرې پسې چې کوم د عقیده سره تعلق لري او دې پسې ولګېدو چې به ریکارډینګ چا کړی دی ما ته لغون دی وره چې دې ځکه دا وړه غونې نقطه ده او زما په عقیده جوړیږي نو زما په خیال بهترینه خبره ده کنه بهترینه ده کنه ځکه زه تاسو ته یو خبره کوم یو سړی غلا وکړه یو سړی زنا وکړه یو سړی ډاکا وغورځولا یو سړی پردې پوله والا یو سړی پردې دکان والو نو دې سزا به وخوري خو جنت ته وځي چې کلمې ویلي سزا به وخوري غلایم کړی دا ډاکې مواله دا پردې پوله مواله دا پردې کورې مواله دا دار سي کړی او چې توبه وي استا او سزا او خوړه نو جنت ته وځي او کدی یو سړی عقیده نشته عقیده نشته ټول ورځ خیراتونه هم کوي په خلکو ویشلم کوي ټول ورځ نیکي هم کوي منځونه لمر روان دي خو عقیده نشته نو دا سړی جنت ته نشي تللی دا ذهن کې دی عقیده داسې یو شی دی نو اوس دې ځکه که تاسو خیال کړی وي نو مونږه یو جمله بیان کړه چې زما د پیغمبر د پیدایش نه بعد کائنات تزلیت ای بروزی امتی تشریعی او تشریعی اعتبار سره سو پیغمبر نه دراغله نه موجود شتا خو اخرنه جمله مونږ وایو تر قیامت تر ورځې تر سبا تاسو ټول داسې وایي چې بل پیغمبر ناراضي چې تاسو وایي بل ناراضي نو هغه در باندې سوال وکي وای عیسی علیه السلام ژوندې دې کمړ دې عیسی علیه السلام ژوندې دې کمړ دې ما تاسو هغه د ثوابه کې چې کوم تاسو د کلی څخه پابېنه ده ما په هغه جبه کې وې کله دې ځای په جبه کې نو جم دې کمړ دې دواړو کې فرق دی لکه تاسو یو پابېنه ته یو دلته ده کنه نو چې به ابو رزاق پابېنوال راته اصل مونږ یو د دې ځای په کې ناس هغه اصل مونږ یو مې تاسو دواړه خپل کې جګړه وکړي زه د میان زوه ته ما ته خپل فیصله وروي نو خیر نو اوس ورپسې اخیرینی خبره چې زمونږ کوم په دې عقیده کې راځي نو هغه دا ده چې تا نه هغه سوال دا وکړي چې عیسی علیه السلام ژوندې دې کمړ دې اوس کته وای چې عیسی علیه السلام مړ دې نو په دې لفظ باندې مرتد کېږي واجب القتل ګرځي عقیده خبره ده عیسی علیه السلام د مړ باره کې چې چاوي چې مړ دې د مرتد دې واجب القتل دې خزم په طلاق کیږي ټول علماءونه تاسو غار سو په فتوا دا درکې کاغه یو سړی وای چې زمونږه مولوی سے پنځپیری دی هغه هم دا فتوا درکې یو وای زمونږ دیو بندې دی هغه هم دا فتوا درکې بل وای زمونږ مولوی سے بریلی دی هغه هم دا فتوا درکې بل وای زمونږ مولوی سے والی حدیث دی هغه هم دا فتوا درکې چې د عیسی علی السلام د مرګ سو قائل دی نو د مرتد دی واجب القتل دی مرتد دی چې چا انکار وکړي چاوي چې د مړ دی نو هغه مرتد کیږي په دې خبره اوس دا خبره خطرناک ده ته خو نشي ویلي چې عیسی علی السلام مړ دی نو سبب وای سبب جم دې دې زمونږ عقیده صدا ټول وای عیسی علی السلام جم دې دې کم ځای کې دې دا تاسو موږ نه قادیانه نه کوي کم ځای کې دې نو عیسی علی السلام په دویم آسمان کې دې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاری کی روایت ده د مالک بن صعصع
خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې معراج ته لاړو پړومبي اسمان کې ملاقات شوه د آدم علیه السلام سره، دویم اسمان کې عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام سره، دریم اسمان کې یوسف علیه السلام سره، څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام سره، پنځم اسمان کې هارون علیه السلام سره، شپږم اسمان کې موسی علیه السلام سره، اوم اسمان کې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شوه. اوس امام الانبیاء ویل دي چې دویم اسمان کې مونږ وایو عیسی علیه السلام ژوند دی چرته دی، مونږ وایو دویم اسمان کې دی. اگر اتوي اخره زمانہ کې به راضي ک به ناراضي، مونږ وایو راضي به هغه وای د عیسی علیه السلام پیغمبر دی کنه دی. نو زمونږ عقیده ده مونږ وایو پیغمبر دی، زمونږ دا عقیده ده چې اخره زمانہ کې به راضي. نو د عیسی علیه السلام باره کې زمونږ سو عقیده دي، درې عقیده. یو عقیده دا چې عیسی علیه السلام جمع دی، بل عقیده دا چې هغه اخره زمانہ کې راضي، درې مدا ده چې هغه پیغمبر دی. ٹھیک شو. اوس اگر اتوي چې تر قیامت تر ورځې تر سبا بل پیغمبر ناراضي او دلته وای چې عیسی علیه السلام به راضي، نو سوال قیمتي دی که قیمتي نه دی؟ مونږ به څه جواب ورکو؟ نو مونږ تخبل علماء د دې چلم کول دي. غیر اتوي چې تاسو به ورته وایي چې د قیامت تر ورځې تر سبا پورې بل نوې پیغمبر نه پیدا کیږي، بل نوې پیغمبر نه پیدا کیږي. جمله میں برابر شو. عیسی علیہ السلام کو نوې پیغمبر نه دی زوړ دی. عیسی علیہ السلام به پیدا کیږي نه راکوزیږي، به نزول به کیږي. د دمشق د جامع مسجد په مشرقي مناره خو غوګد باس دی، سحر د منځ وخت کې اقامت به چالو وي او غبر راکوشي. حضرت مهدی په مصلی باندې ولاړی، زه مختصر وایم حضرت مهدی په مصلی ولاړی، خو امام صاحب با تکبیر اوله لانی ویلې چې اقامت سو وخت چالو نو د امام صاحب را رستو کې دی شي بل مخ کې کول شي. خو چې تکبیر تحریمه دوی تکبیر تحریمه هر څه حرام کړو چې د څنګه وی چې الله اکبر بیا د نشي را رستو کې دی، په دسماتي را رستو کې دی شي، لیکن که عذر نوي د نشي را رستو کې دی. نو د عیسی علی السلام چې د منارې نه را کوشي نو دا وخت به داسې وشنه دینه به دوغو تازه قطري وبېږي، دواړه لاسونه به په دوه فرشتو په جبرئیل امین په وزرانو باندې پراته وي. د چې را کوشي نو حضرت مهدی په مصلی ولاړی، اقامت به چالوي، حضرت مهدی به را رستو شي. نو عیسی علیہ السلام به ورته وایي ته د محمد رسول الله د آخري پیغمبر امتی ته په مصلی ولاړې تا نشم را رستو کولې، دا جمع تراکا. نو دا پیغمبر به د حضرت مهدی په اقتدا کې دغه یو مونږ کوي. دا زموږ عقیده ده. اوس مونږ به وایو چې نوې پیغمبر به نه پیدا کیږي تر قیامت تر ورځې تر سبا. نو زمونږ تعریف برابر شو کنه؟ دا تعریف ډیر لازمي او دا مې ځکه لازمي بیانو چې زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه، امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا دا چې کچری یو سړی په هر څه پوهیږي خو په عقیده د ختم نبوت نه پوهیږي نو د مسلمان نه دی. عقیده د ختم نبوت سره چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاخیری بیانو د پیدایش نه بعد کائنات تزلی اعتبار سره عطائی بروزی امتی تشریعی اعتبار سره نسوک نبی راغلی دی نه موجود شتا نه تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې بل نوې پیغمبر پیدا کیدی شي. دا خو موږ عقیده بیان کړه. اوس ورپسې بل خبره راغله، قادیانان راځي یونیورسيټو ته کالجونو ته. زمونږ یونیورسيټي د ثوابه یونیورسيټي د ثوابه کې اوسېږم نو زیاده کې مونږ اوسېږو فاکر سره یونیورسيټي د انبار کې، انبار یونیورسيټي کې زما بیان او اکثر یونیورسيټو کې کله پېښور یونیورسيټي کې وي، مردان کې وي، داسې چترال دغه کیمپس چې کم دی یا د شیرینګل والا کیمپس ته کم دیر والا داسې ځای په ځای وي، یا بهر ملکونو کې هم اکثر مونږ یونیورسيټو کې کده هانزو میډیکل یونیورسيټي و په چین کې هغه کې ما بیان شو، داسې په لندن کې برډفورد والے کومه یونیورسيټي و الته سټوډنټان د گلاسگو کې شو، په سکاټلند کې نو دا ځای په ځای اولوګراف یونیورسيټي تم تل هم په هغه کې بیان نو شوی، اسی باس مباحثه باز ډاکټرانو او حضرات سره خبرې شوی. نو زه به دې اوس یو خبره وکم چې یونیورسيټي سټوډنټ راغی هغه په ما دا سوال کړو او سوال ډیر عجیب دی، زه هر چاته بیانوم ځکه چې ډیر لوی سبق دی بګي. هغه ما ته وایي چې څوک وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دغه سړی د تاسو مسلمان وایي؟ ما وی او قال ابو ذر رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله فدخل الجنه. فقال ابو ذر يا رسول الله وان زرع وان سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر وان زنا وان سرق دخل الجنه. فقال ابو ذر يا رسول الله وان زنا وان سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر وان زنا وان سرق. فقال ابو ذر يا رسول الله وان زنا وان سرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر دخل الجنه. حضرت ابو ذر روایت ته وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ابو ذر تپوس کوي، ما ورته وی چې یا رسول الله چا چې کلمه ویلی مسلمان دی،
خود غلا کړي او زنا کړي دی به جنت ته ځي. امام الانبیاء ورته وی او ابو ذر جنت ته وځي چې کلمې ویلې ده. هغه ورته بیا وی یا رسول الله که غلا او زنا کړي وي او جنت ته وځي. او ورته بیا وی یا رسول الله که غلا او زنا کړي وي او دی به جنت ته ځي. ابو ذر رضی الله عنه ورته بدریم ځل وی یا رسول الله چې د غلا او زنا کړي جنت ته وسنګ ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ابو ذر کته د اپوزه په دې خورو کې اومګي خو چې زما امتی کلمه ویلي نو جنت ته وځي. ټیک شو. موږ د پاره امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دغه ارشاد وفرمایلو. اوس دغه الک ما ته وی چې دارا ته وی چې هندو کلمه وی نو هغه مسلمان دی نو ما یاو سکھ کلمه وی ما مسلمان دی. عیسائی کلمه وی بالکل لا اله الا الله محمد رسول الله یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی بالکل مسلمان دی. کدا سي عیسائی دی مجوسی دی بل څه دی هغه دا کلمات وی ک قادیانی وی ما هغه مسلمانی ما ته وی ولی دا دومره فرق ولې دی. ما ورته وی ته خو صرف د کلمې خبره کې زه د دا ویم چې عیسائی يهودي هندو سکھ وغیرہ چې صرف وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې مسلمان شي. قادیانی د دې یو کتاب دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی شیر محمد ملک لیکلی دی. انجمن خدام احمدیه لاهور نه چاپ شوی دی صفحه نمبر 18 باندې لیکلی دی وی زمون کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله. ورپسې لیکلی څنګه چې مسلمانان مونږ کوي مونږ 15 وخت مونږ منو د قران مطابق څنګه چې مسلمانان روزه نیسي د رمضان مونږ هغه روزه د رمضان هغه مونږ منو. مونږ چې مسلمانان څنګه زکات ورکوي مونږ هغه زکات هم منو. څنګه چې مسلمانان حج کوي د قران مطابق مونږ حج هم منو. او بیا وایي چې څنګه مسلمانان وایي چې قران د الله کتاب دی اخیری کتاب دی په جناب محمد رسول الله نازل دی وایي مونږ دا منو. او بیا دا غینه بعد وایي څنګه چې تاسو درود شریف په محمد رسول الله لیکي لکه اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وایي مونږ هم دغه درود دی. وایي څنګه چې تاسو وایي چې اخیری پیغمبر محمد رسول الله دی وایي مونږ هم دا وایو چې اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا والا د موږ دا والا کوم اذان ستا والا کوم روزه ستا والا نسم زکات ستا غوندې حج ستا غوندې ادا کوم او درود شریف ستا غوندې لیکم قران ته اخیری کتاب محمد رسول الله ته اخیری پیغمبر وایي مونږ هغه ته کافر ویل شو. تاسو ویل شو کافر نشو ویل چې دا ټول عقیده راته چا بیان کړم هغه ته کافر څنګه وایي. ما ورته وی چې قادیانه دا ټول عقیده بیان کړي بیا هم کافر دي. هغه ما ته وی چې اسی وی دا تاسو دا انصاف دی چې تدا کوم خبرې کې. ما ورته وی او دا انصاف دی مې قادیانی په یو کتاب کې خدا لیکلی دی خو بل کتاب دې کتاب البریه مع آیات رب البریه ما سره پروت دی 1898 کې چې کوم چاپ شو ما سره ما غره 127 سال وشو وراثت در وراثت را روان دی خو 127 سال ما سره وشو لکه زما پلار نیکه سره چیګن او اوسم چاپ شوی دی خو د کتاب نوم سره کتاب البریه مع آیات رب البریه د قادیانانو کتاب دی صفحه 101 باندې مرزا غلامی 15 دعوی لیکلي دي 15 دعوی او دا غور سرور په اردو ژبه کې او دا ما د قادیانانو د مشران چې کما سره باس کوي هغه تم جدا زمخه تکیدم د دې چل نو ورزي چې د کوم ست تعویل وکړي باقي کې دا لیکلي دي یو دعوی دا کړی دی وای الله ما توي چې ته زمانه او زستانه من ورته ویلم یلد ولم یولد نه داغه نسوب دی نه غل چانه دی. ټیک شو. دوی دعوی دا کړی دی وای الله ما ته وی چې زمکه اسمان تا سره دی لکه چې ما سره دی. مونږ وایو نه لله ملک السماوات والارض زمکه اسمان صرف الله سره دی بل چا سره نه دی. درې دعوی دا کړی دا وای الله تعالی ما ته وی چې تما سره داسي لکه زما توحید نو چې الله تزان سره شریک کړي په توحید کې نو توحید خلاړ ختم شي. من ورته وایو نه لا اله الا هو نشته بل مگر یو هغه یوازې سلورم دعوی په کې دا کړی دا وای الله تعالی ما ته وی چې تما سره داسې مقام اتحاد کې چې هغه مخلوق ته معلوم نه دی. نو مونږ وی چې مقام اتحاد څه ته وی اتحاد څه ته وی تاسو دا الیکشن چې کله راشي دا غوبل چې تاسو جوړ کړی نو هغه وخت تاسو وای د پلان کې اتحاد وشدا وای اتحاد معنی دا چې شریک شو کنه نو هغه وی چې ما ته الله وی چې تما سره داسې مقام اتحاد کې یعنی داسې شراکت دې در سره چې د خلکو ته نه معلوم نو چې الله سره سوګزان شریکای نو د مسلمان پاتې کیږي. مونږ ورته وی لا شریک له پنځمه دعوی څه کړی دا وای الله ما ته وی چې ته زما د اوبونه پیدا شوی دا په اردو ژبه کې وی الله نے مجھے بتایا کہ تو میرے پانی میں سے ہے
دا پنځمه دعوه لیکلې ده، پنځمه دعوه. اوس ما ته دا وایي چې یو سړی وایي چې زه الله نه یم او الله زما نه دی، یا وایي زه الله توحید یم، یا وایي زه الله سره شریک یم، یا وایي زمکه اسمان ما سره دي، یا هغه وایي د الله نه پیدا یم. آیا ما ته ووایي چې د دې سړي په لا اله الا الله به تاسو یقین وکئ؟ بیا ورپسې د دې یو کتاب د تذکرة الشهادتین، په هغې کې دا عبارت لیکلی دی: ورأیتنی فی المنام انی انا الله. ما په خوب کې ولیدل چې زه الله یم. وایي چې کله زه راویښ شوم نو فتیقنت، ما یقین وکړي چې د الله زه یم. نو چې یو سړی وایي ما ځمکه اسمان پیدا کړي دی، زه الله یم، نو د هغه په لا اله الا الله به تاسو یقین وکړئ. ما هغه سټوډنټ ته دغه مخې ته کېښوده خبره. بیا مې یو کتاب راواغسته، اسلام قرباني، دا د قادیانانو کتاب د 12 نمبر پیج باندې یو عجیبه خبره لیکلې ده. زمون خلک زر ما ته بدر د ابتباد کې بیا دینه مخ کې غلورلای دوکي او د کوټي زمون دوره وا بلوچستان په هغه کې خلک وراتل. ما ته مولوی صاحب دا کتابونه د ول را پیدا کړی د کم ځای نه. ما ورته مې الحمدلله زمون مشرانو سره مون سره چې په دنیا په کم ګټ کې مونږ د کتاب صحیح کړي د مونږ ځان لا غره اوچت کړي د راوړم د ځان لا لندن نه مې راوچت کړي د انډیا نه مې راوچت کړي د وجه چرته تللی د کتاب مونږ دې راوچت کړم د ځان سره راوړې دي او هغه کتاب مخې ته یې خېده او دې له اوس چل نه ورزي. نو په هغه کتاب کې دا لیکل دي وای زما الله سره وعده شوی د زړه الله خزر. بیا ورپسې چې کوم الفاظ لیکي دا ویلو نه دي وای الله میرے ساتھ رات کو میری چارپائی پہ سوتے ہیں. تاسو ما ته وایي چې کچري مونږ د داسې خلکو سره مقابله نه کوو چا سره وکړو. دا خدای الله بارک عقیده شو. نور ډیری د کومه مختصر را روانه د محمد رسول الله بارک عقیده ده. یو عقیده په روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحه نمبر 16 کشتی نوح صفحه نمبر 16 په دې لیکلي دی وایي په خپل محمد رسول الله. نو که قادیانه تا ته وایي چې زه محمد رسول الله اخیری پیغمبر منم نو خپل مرزا ته محمد رسول الله وایي. کاغه وایي زه محمد رسول الله درود دیګم مراد ته نه دی. کاغه وایي چې محمد رسول الله ته اخیری نبی و مراد ته نه دغه مرزا دی. او کلمۃ الفصل د مرزا غلامی یو مشر زوی دی بشیر احمد ام ای هغه ته لیکلی دغه کتاب د کلمۃ الفصل. یوی کتاب د ما سره د سیرت المهدی درې جلد کې دی. په سیرت المهدی کې چې کوم بکواسات دي درته دی وخت نه بیانوم، لیکن په دغه کلمۃ الفصل کې دا لیکلي دي د الفاظ ته وخت کې دي وای محمد رسول الله دوزله پیدا شوی دی. یو ځل دی مونږ هندستان کې او زه دارالعلوم دیوبند کې ومه. مونږ کله کله دلی ته یا بوپال ته رالو د هندوانو سره مونږ غپ لګو. هندوانو به زما دویم جنم بداسي دویم دریم جنم بداسي. نو چا هندو به وي د فلان کې دویم جنم خودنه بشادوږي جوړيږي، بل به یادو دنه بس په جوړيږي، بل به بګي یادو به دی په دویم جنم کې زمونږ دغه یغه د دغه په مندر کې نه ناس پندت دی په پندتي د دومره پاک سړی دی. نو هغه به عجیب خبره هغه کې یو څو ګروپونه یو شیوسینا او یو بجرنګ دل او یو آریا سماج یو د بي جي پی والا د پریتان مرداران چې موږ سره دی وکم جګړه چالو ده. نو دا په هندوانو کې عجیب فرقې وي. نو دی مرزا د دې زوی د لیکلي دي وای چې محمد رسول الله دوزله پیدا شوی دی. خسنګ و یو ځل په مکه مکرمه کې 570 عیسوی کې د عبد الله په کور کې پیدا ش پلار عبد الله او مور امینه و ویلته دیار لسکاله مکه کې تیر کړ، لسی په مدینه کې تیر کړ، ناکام شو، دنیا نه واپس لاړو. وای په 1839 کې د دوباره د غلام مرتضی په کور کې پیدا ش. نو وای الته پلار عبد الله او دلته پلار غلام مرتضی. نو تاسو ما ته وایي کومنګ او تاسو کې څوک چاته دا وایي چې ستاسو دوه پلاران دي، یو پلار په بابېنه کې دی، بل پلار په مردان کې دی، مونږ به ټوټي نو کو ما ته وای ټوټي به تاسو کړه هم ماشاءالله تکړه زمونږ زیاده کوم چې مونږ سار را پاسو نو دوه بوجه کې بیګا پراتو تاسو به ورېدلی اکثر نو مونږ زیاده ماشاءالله مانیره ماشاءالله استاسو بابېنه ټول خیر بس ان شاء الله خو ګلونه یو او خلکم تعریف کوي کنه جی. خو اس ما ته په ایمان وای کتا ته چا دا وای دا څه خبرو کړ چې دوه پلاران دي ته به ټوټي کې کوي نه کې. نو چې ستاد پیغمبر بارک یو سړی دا کوي نو دغه دله چې دغه دله زبا غسر چرته ملګرتیا وکم. ما ته وای یو به کو چرته ملګرتیا دا سه پلیت او د مردار او چې بیا د کتاب دی روحانی خزائن جلد نمبر 1 باقی کې براهین احمدیه حصہ نمبر 4 باقی کې حاشیه در حاشیه نمبر 4 صفحه 558
باغي سلی کلی باغي وي یو خزي سره منیکاو شو وای بس ما ته ټول وی چې دا خو د سادات خاندان نه ده او ډیر لوی خاندان دی سید خاندان نه ده وای چې زکور ته د شپې وردن نشو نوغه خدیجه وا اوس ما ته وای که زما مور ته څوک داسې کنځلو کی اول زه چې په منبر ناست خلکو ته مسلې بیانوم او ما ته چا زما د مور باره کې د الفاظ وی زی جم دې نه پرېږدم نو که تا ته چا وی ته جم دې نه پرېږدې نو چې زما پیغمبر باره کې څوک دا وایي نو دا د جمدي پرېښودو قابل دی لیکن بیا مونږ قانون لاس کې نه دی اخیستی مونږ قانوني جنګ کوو ورسره او دا علما تاسو ته راجم هم دی لدي چې قانوني جنګ دغه مردارانو سره کوو مونږ سره ملګرتیا وکړي دی تاسو ته دا وایي حتی کې صرف دا نه دا اوس چې جسټس فایز عیسی سره جګړه وکړه تاسو خیال کې راځي د پاکستان د سپریم کورټ جسټس فایز عیسی جج او جګړه دا و تاسو مرا سره په لارو کې کوسو کې منډه والے او پروډونو منډه والے خبر نه وای چې بس دا به وای چې ختم نبوت زنده‌باد ویم کنه نور نه وای خبر چې دا کیسه صدا نو چې چا بدنه تاسو یې بس مولیان وای چې ختم نبوت ته بس راځي نو بس راوتی ډېر خپل خبره و لیکن چې کله بیا مون کتاب وکړو چې دا د کوم کتاب باره کې مونږ راوتی چې مبارک ثانی دا کتاب چاپ کړی دی او د فایز عیسی اجازه ور کړی دی او 75 سال د پاکستان په تاریخ کې پړومبي ځل د سپریم کورټ فیصله بدله شو باقي کې مونږ ملاقات د اکرام الله شاهد صاحب چې د باندې زموږ ترور واده و د زوی دغه نوم دغه د مشتاق هغه د چیف جسټس سره پی ایس په حیثیت مونږ هغه سره په دې کې خبره کړو چې د سره زموږ ملاقات وکړه خو هغه چیف جسټس بیا هغه خبره ومنله نو هغه چیف جسټس د کتاب اجازه چې ورکړو په دې کتاب کې سو زه تفصیل کې نه ځم خو په دې کتاب کې به تاسو مختصره غونډه چې خو ټول آیاتونه زرا عالم خبره تاسو ته کوم نو حیران به پات شي خو د په دې کې دا لیکلو وی چې د عیسی علی السلام مور حضرت مریم چې وا د دې چې امید پیدا شو نو د خلکو د تهمت نه یریدن او خپل شرم پټولو له یو سړی سره وادو کې چې دا غنوم یوسف نجار او چې دې هغه سره وادو کې خپل شرم پټو او 2 میاشتې بعد وای د دې زوی پیدا شو نو وای د دنه 2 میاشتې بعد عیسی علی السلام پیدا شوه دی وای شرم پټ نکړې شو دا څوک حضرت مریم د عیسی علی السلام مور ده د پیغمبر مور ده او د پیغمبر په مور باندې داسې تهمت لګول او بیا لیکلي دی وایي د تعدد ازواج بنیاد کې خود په روحاني خزائن جلد نمبر 19 کې دي نو آیا ما ته وایي چې یو سړی وایي چې د پیغمبر د مور چې وا د ډیرو خاوندانو رواج کې خود ډیر خاوندان به کول آیا دا د مفعول قابل ټول راته وای په چغه وای د مفعول قابل او په بیړوالو غیرتيان خلک په چغه راته وای دا د مفعول قابل دي نه دي قابل او مقابله به کوم کدا علما در تکل आवाज کوي نو کم سړی په ایمان ویل شي چې موږ په میدان کې هر وخت حاضر یو دې مسلې په ایمان وای ټولي په ایمان وای لا سوچتو ساتي لګ ما تم پته ولګي تاسو څه پته لګي چې په کلاس نه ښکته کړي په ایمان وای کنه خپ نرب ورتر میدان کې ودرېږي الله دې تاسو خوشاله کړي زنور تفصیل کې نظم خبري ډېری دي خبري غدوم ډېری دي کزل لسره دې زیناستم ایمانی درته ما سره د قادیانانو 100 نه زیات کتابونه دي چې یو کتاب قدم او یو خبره تر او باسم او دا روانه روزي به تیری شي خو دې مرداران او مرداری به ختم نشي دومره پلیتان دي په صحابه چې سویل دي په حضرت فاطمه چې سویل دي هغه د بیان نه بهر دي په یو د نبی په کور باندې کوم تهمتونه لګولې دي په نبی کوم تهمتونه په الله باندې چې وی الله میرے ساتھ رات کو چارپائی په سوتے ہیں نو دومره پلیت او مردار الفاظ د رب مبارک دی او سړی کول او دا په کتاب کې ورما چې کمی خبرې وکړي زبیام د لیکلي در کوم تاسو په میډیا محفوظم کړي کچری دی کې یو حواله زما چا غلطه ثابت کړه قسم دې چې لیکلي بدر کوم مالال کوي هر وخت دغه تیار دی زما غلطه حواله نه درکوم زبا نخبل اخرت تبا کوم نه په دنیا کې ځان غي ته پاتې راولم چې زبا حال زما بیان به ریکارډ کې چرته راځي وي وګوره د داویلی زمون کتاب کې دانشتا نو زه خو د لس یول سو کالو ناړم دا یو عقیده په ټول ملک نه په بهر دنیا کې بیانوم کله یو ملک کې کله بلکې کله د پاکستان په هر ګټ کې لیکن تر اوسه غي دا زما بیان کلی پرانه وانه غست چې دا د دروغ وي ولی نشي راغسته
ځکه چې کتابونو کې د حوالې موجودې دي او په اردو ژبه کې موجودې دي او موږ سره اوریجنل کتابونه موجود دي قادیانیت انکار هم نشي کولی په دې وجه درته دا وایم زما عزیزانو دا موږ تاسو ته جولای خورو اسم پته نه لګي قیامت نږدې غونډه ښکاری اندازه داسې ده د شام دا فتح چې دا بیا د خوا د فلسطین دا سقوط بیا د اسرائیل دا دومره لوی واویلا بیا د دې طرف نه د جنډو راتل ما ته خدا ښکاری چې غټ غټ علامات ښکاره شو قیامت را روان دی خپل عقیده و بچکول غواړي خدا درته وایم چې د حشر میدان کې د الله دربار کې ولاړ او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ستاسو د ناموس لپاره ژوندۍ تیر کړې واغه داخله کړي او مونږ ته سرخروش نو دا ډېر د کامیابی ورځ په دې وجه درته وایم چې دغه سرخروالي د لپاره ملګرتیا در نغواړو نن درته جولای خورو ورځ حشر به جولای نی ور بیا مړې نه نیسو یقین وکړئ نن جولای خورو خدای جولای خورولو په باور درته وایم چې د الله رضا د لپاره قسمونه وکړي چې د نن نو موږ د ختم نبوت کارکونان ان شاء الله قسمونه وکړي قسمونه چې د الله ذات گواه کوي چې موږ به ان شاء الله په هر میدان کې وکړو ولاړ به ان شاء الله تاسو میدان ته راوته یو څو مليان کې میدان ته راوته نو فایزي صاحب باندې فیصله بدلول شو دا خو یونیورسيټي والا راوته کالج والا غیرت کو سکولونو والا غیرت کو بازار والا غیرت کو زمیدار غیرت کو کلو والا باندو والا خاریو والا چې کوم مولوی سے خپل جمعات کې ودرې خلکو وای نه پیغمبر د پاره هر وخت یارو د خلک ټول را روانو اغستاس او برکت او کراچۍ نواله تر خیبر د عوام راوتل الله تعالی په هغه چیف جسټس غونډه سړی باندې 75 سال کې په لومړني ځل فیصله بدل کړه دستاسو د ټولو زمونږ د ټولو فتح ده الله دې همیشه قائم دائم وساتي واخر دعوانا ان